رښتینی معرف غواړو د حق لرې رهبر الله اکبر الله اکبر. د لښکرګاه له زړه د لسګونو تنکیو ماشومانو د فراغت مراسم نن جمعه د 1400 لومړي هجري شمسي کال د سنبلې یا اوږې میاشتې 11مه نیټه هلمند کې عینو خصوصي وړکتون په خپله شپږمه دوره فراغت غونډه کې 160 تنه تنکي ماشومان د وړکتون له دورې فارغ او بریلیکونه یې پرې وویشل. د عینو خصوصي وړکتون مؤسس انجینر عبدالوهاب سعیدي سکون راډیو ته وویل چې له وړکتون دورې ننني ټول فارغین به د سنبلې په 15مه نیټه په لومړي ټولګي کې شاملوي. نوموړي له والدینو څخه غوښتنه وکړل چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږي او په زده کړه یې سمبال کړي. د ده په ټکو د ماشومانو روزنه او پالنه خورا مهمه ده او د وړکتون دوره د ماشومانو د روزنې لومړی او اساسي پړاو دی. عینو خصوصي وړکتون چې دا شپږمه دوره ده او 160 تنه ګلالي ماشومان یې د مددي دورې څخه فارغه کړله چې د دې وروسته به دا ګلالي ماشومان لومړي ټولګي ته ځي. تعلیمي کال په شروع کېدو دی د سنبلې په 15 باندې د ټولو والدینو د ټولو هلمندوالو او بالخصوص د ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې خپل اولادونه ښوونځیو ته واستوي، خپل اولادونه تعلیمي مرکزونو ته واستوي. همدا زده کړه ده چې موږ به د سیال سره سیال کوي او انشاءالله د هېواد په ابادۍ کې به دغه نوي ټوکېدلي ماشومان برخه اخلي. په فراغت غونډه کې د ماشومانو د والدینو په استازیتوب قاري محیب الله وینا وکړه او د ماشومانو پر پالنې، سالمې روزنې او هغوی ته په ډېرې پاملرنې باندې ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه ماشومان باید وهڅول سي او د روښانه راتلونکي په موخه باید ښوونځي او وړکتونونو ته ولېږل سي. که څوک غواړي چې په مستقبل کې د ده اولاد د ده فرمانبرداره جوړ سي، د ده خبرې منونکی جوړ سي او په مستقبل کې د ده سترګې د یخوالي سره وګرځېږي، نو اول قدم کې موږ د خپلو والدینو چې موږ یې څنګه په ناز په محبت رالویان کړي یو باید په اول قدم کې موږ د خپلو والدینو احترام وکړو. له وړکتون دورې فارغ ماشومان له خپل فراغته خوښ برېښېدل او یو شمېر ماشومانو یې موږ ته داسې وویل: بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث شریف قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د چرګې ترانه چرګه 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 ده، سوم لبلګه بلګه ده، د دوکې ده تولنګه ده، فزان کې دنګه بنګه ده، شپږ والا بچې للي سسته او ګلالۍ للي ښکلی مرغانچه ده، د کور مخکې یې باغچه ده، هګۍ یې چولومه په بازار کې خرڅومه، بیا ځان ته پرې بکسه اخلم قلم او کتابچه اخلم. د پلار ته راوړې سترګې په کار د مهربان ډوډۍ پسې روان ته په ستړیا دی د ځان ته یا په فکر د تله په وسواس جوړوي موږ د کور ته د راحت لرونکي بیدار مهربان ته زما هلمند کې داسې مال یو شمېر تنکي ماشومان له وړکتون دورې فارغېږي چې لا هم پر ماشومانو شاکه کارونه، د هغوی تحقیر او د ټولنې مختلفو قشرونو له لوري یې ځورول او حقونو ته یې نه پاملرنه دوام لري چې ډېری کله د ماشومانو اړوند بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. دا چې په افغاني ټولنه کې به ماشومان کله او څنګه خپل قانوني حقونو ته لاسرسی پیدا کړي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. حافظ احمد نصرت، سکون راډیو.